یو بادشاه او زمانه کې تیر شوی دی مامون الرشید. ده به په خپل دور کې یو مجلس جوړاو لکه اوس چې زمونږ او ستاسو کوم جوړ دی. یو علمي مجلس به او دا مجلس به هغه په هغه خپل شاهي دربار کې جوړاو. ډېر لوی لوی علما ناتخوانان او د دنیا چې په هغه زمانه کې د علم به کوم مضبوط لوی لوی خلک و دا به هغه مجلس ته راتلل. بادشاه به د هغې په خپله نګراني کوله پکې به ناست او ناتخوانان حضرات هغوی به پکې نعتونه وې. علماء کرام چې څو هغوی به پکې تقریرونه کول او شاعران به هغوی به پکې خپل نظمونه پیش کول. بادشاه به ناست و د میلمنو ټوله میلمستیا دا به د بادشاه په ذمه وه. نو چې شاهي درباري او د بادشاه میلماني اوس هم چې د یو تقریب سرکاري د بادشاه نو هغې کې ډېر لوی خلک جمع کېږي او په آخر کې به بادشاه بیا انعامونه ورکول. چا به ښکلی تقریر کړی و، خشته نظم نعت به یې ویلی و، هغې له بادشاه په خپل لاس باندې بیا د انعامونو تقسیم کو. یو ځل حضرت معمول چې دی دغه پروګرام شروع دی. بادشاه په هغه تخت باندې ناست دی او علما لګیا دي تقریرونه کوي، ناتخوانان حضرات لګیا دي خپل نظمونه وایي، وزیران ناست دي، لوی لوی خلک ناست دی. دې کې د سټیج چې کوم سپیر ناظم دی هغه په چا یو خط راولېږه. په خط کې ورته لیکلي چې زه یو میلمه یم او زما په زړه کې دا خواهش دی چې زم په دې دربار کې په دې لوی اجتماع کې یو تقریر وکړم. خو به د زرګونو خلکو اجتماع د سټیج چې کوم ناظم دی هغه مامون الرشید ته وایي چې صاحب یو میلمه دی او په دې اجتماع کې د تقریر خواهش ظاهر کړی دی. هغه ډېره ښه ده، ټول عمر هم د خپلو علماو تقریرونه اورېدلي دي. راوغواړه دا میلمنن به د هغه واورو کې دی څه وه. دې کې سینګ راوسته په هغه تخت شاهي تقریب وکړه. نن ډېر لوی خلک او ټول علما کرام او محدثي فقها ناست دي. نو مامون الرشید ته تپوس کې میلمه د کم دی. وایي صاحب بس په دې لاره تلم، دا مجموعه مې ولیده چې یو علمي ماحول دی، زړه کې مې راغلی یو تقریر مې په دې زړه کې پروت دی چې د خلکو ته ووایم وایي په کومه موضوع به تقریر کوې. څوک چې تقریر کوي هغې لپاره یو عنوان وایي زه به صاحب د قرآن حکیم په علومو تقریر. دا ثابتوم چې نن په مخ د ځمکه څومره علوم دي د دې ټولو سرچشمه او ماخذ د الله کتاب قرآن حکیم. وایي دا خو ډېره ښه موضوع ده. نمبر یې ورکړ د تقریر شروع. تاریخ لیکلو نو داسې تقریر یې وکړ چې ټول خلک ورته حیران دي. مامون الرشید په کله کې ګوته منډلې ده چې خدایه دا ملا د کوم ځای نه راغلی او په مجلس کې ناست وای عام خلک نو څوک پکې ناست و. د علماو مخکې تقریر لږ ګران لکه علما کو چې عالم تقریر کوي د هغه هرې نقطې ته سوچ کوي، لفظ غلط ونه وایي، خبره غلطه ونه کړي، نو ګران کار اوس دې ډاډه لګیا دی او تاسې بهترین چې نن طب دی د دې ماخذ د قرآن حکیم دا د آیتونه دي. نن زمونږ په وطن کې دا علم دی د هغې د قرآن د دې آیت کې الله اشاره کړې ده. یو علم او د قرآن نه د هغې دلیل ده. مجلس کې چې کوم علما دی هغه هم ورته حیران دي چې مونږ خو دا وایي چې د یو خوارنګي ملا په لاره روان دي، دې به څه ووایي او ورته ټول حیران دي. هغه لوی علما څوک ناست دي مجلس کې؟ امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې شخصیت، امام زفر رحمت الله علیه غوندې شخصیت، داسې د علم غرونه ناست دي، غرونه فقها مجتهدین څوک د قرآن او د حدیث نه مسائل لو بس داسې اکابرین امت مفسرین و محدثین ناست دي. بادشاه وزیران مشیران ناست دي. هغه زمانه خو د علم زمانه وه. هغې کې یو قاضي القضات عالم، هغې کې چې کوم به د دنیا لوی قاضي او نایب قاضي او قاضیان دا به ټول فقها او مجتهدین او علما به زمونږ د دې وطن په شانتې نه په لوکر بختیار غوندېدلی نه ګوره یا زمونږ د قاضیان او زمونږ دا خلک داسې به نو مضبوط د علم ګرګې دا خلک ناست دی. هغې ورته خوله کې ګوتې منډلې دي چې خدای دا سړی څوک؟ بادشاه هم خوشحاله چې تقریر یې کله خلاص که نو بادشاه ورته د خپلې کرسۍ نه ورپاڅېد او ځان ته یې راکړه بس او ډېر لوی عزت یې وله ورکړ. پوه شو چې دا خو ډېر لوی عالم او ټول چې مجلس کې کوم علما ناست دي هغه راغلل او ستړي نه شي او مبارکباد ورته پیش کوي. ته خو ډېر لوی عالم یې، ته یې د کوم ځای؟ موږ نه کوم ځای ته پټې؟ بادشاه ورته وایي چې میلمه یې د کوم ځای؟ وایي زه خو یو مسافر سړی په دې لاره تېرېد. کلي وطن دې څه دی؟ کلي وطن نه ښایي نشته.
نو خامخا مونږ ته ځای دی وښایه وایي بس السلام علیکم زه وایي نه څه دی پیش بادشاه ورته وایي چې ستا غوندې عالم زما نه بار پاته کېدل دا چېرته کېږي زه به ستا نه دلته کې قاضي القضات جوړ چیف جسټس زما د ټول سلطنت به ته مشر قاضي وزیر دنه جوړوم مشیر دنه جوړوم بنگله در کوم نوکران اسونه در کوم تا کو ما ته زما درته انتهایی ضرورت دی د بادشاهۍ درته ضرورت دی ستا غوندې عالم او زما نه بار پاته کېده ویس صاحب زما استاد لیکي ما ته اجازت راکړه زه بادشاه ورته کلک شو خلک هم ورته وي د الله بنده بادشاه ورته مینت کوي خلک خو نن د یو معمولي نوکرۍ دپاره څومره چکرې لګي څومره درخواستونه او رشوتونه او هغه زمانه کې بادشاه مینت ورته کوي درخواستونه ورته کوي بنګله در کوم هر څه کې څه ستا مناسبي عدل در کوم او مهرباني وکړه ما سره پاتې شه خلک هم ورته وي لیونی که روغ یې څه کوې پاتې شه دې بادشاه سره وی صاحب زما استاد نه کېږي ولې نه کېږي وی ګوره ته مسلمان ستا دا ټول رعیت د مسلمانانو ستا دا مشیران وزیران قاضیان ټول علما او مسلمانان او زه مسلمان نه یم زه خو د بل مذهب سره تعلق لرم وی ته مسلمان نه وی نه وی ته کوم مذهب وی زه خو یهودي وی یهودي ته ګوره او د قرآن حکیم متعلق دومره خشته مدیدار تقریر ته ګوره وی دا مې یو حق شی په اړه کې پروت دا راته پته ده چې الله دا کتاب قرآن حکیم دا د دې ټولو علومو سرچشمه ده دا داسې کتاب د چې نن د دنیا یو علم د دې نه بار نه دی یو حق خبره وه او ستاسو د مسلمانانو کتاب دی او ستاسو مجلس نو ما دا خبره پکې وکړه بادشاه ورته دعوت ورکړه هغه علماو دعوت ورکړه چې ته مهرباني وکړه چې د قرآن دومره لوی جامعیت او علوم منې ایمان پرې ولې نه راوړ وی بس دا ما پرېږدی خپل کار وی نه موږ دعوت درکوو مسلمان شه وی نه بس زما زړه کې یو شبهه پرته یو شک پروت دی چې هغه شک مې کله ودي زه به مسلمان شم وی هغه شک دې ووایه ما سره لوی خلک ناست دي چې ستا د شک ازالې وکړه شک یې درته وویل خو ډېره ښه ده او که ویې نه په مخه دې ښه وی نه د هغې شک زما تعلق د دې مولیانو سره ده زما د خپل ذات او له سره دی که کله مې هغه شک ووت را به شم مسلمان به شم کني همدغه یهودي فی د مجلس نه لاړ کال 2-3 کاله پس بیا بادشاه هغه مجلس جوړ کړی او بیا په زرګو خلک دي علما ناست دي هغه تقریرونه کېږي او شاعران شعر و شاعري کوي بیا یو سړي چېرته د سټیج هغه ناظم ته وایي چې زه یو مسافر او تقریر کول غواړم ما له موقع راځي هغه د مامون الرشید نه اجازت و موقع یې ولا چې راځي زمانه پکې تېره وه دوی ونه پېژن چې دا هغه سړی هغه چې خپل تقریر شروع کړه دا مسنونه خطبه یې شروع کړه کوم چې نبی علیه السلام مبارک نه ثابته ده نحمده ونستعینه ونستغفره لیکن رست راضی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الله د وحدانیت پکې ګوی ده او د نبی علیه السلام مبارک د رسالت ګوی ده دی ووی او د تقریر موضوع سره همدامات چې کوم آیات اولس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د قرآن په حفاظت تقریر شروع شو نو مامون الرشید دا هغه سټیج د نادر نه دپوس وکړه هلک د هغه بل کالني سړی خو نه معلومېږي هغه قرآن په علومو چې تقریر کړی وی صاحب همغه معلومېږي همغه سړی نو وی دې نه یک بک په هغه وخت سره وی چې زه یهودي کافر او اوس خو د شهادت کلمه و داسې معلومېږي لکه چې دا سړی مسلماني تقریر اخلاص کو بیا دی بهترین علمی تقریر چې تقریر نه فارغ شو نو بادشاه دان ته راته رغاړو بس او رانیزید وی مېلمه یو تپوس ته نه کوم تا خو څه زمانه مخکې دلته تقریر نه کړ وی صاحب کړی وی هغه پلان کې سړی به یم وی تا خو وی چې زه یهودي وی او صاحب هغه وخت د یهودي و وی اوس ولې دا مسنونه خطبه وی کلمې شهادت ته وی وی صاحب ستا د مجلس د تلو نه څه زمانه پس ما ته الله ایمان له نصیب کړی زه مسلمان وی ګوره ما د هغه وخت غټې عقدې درکولې چې ستا کومه خوښه او بنګله او مال او دولت مې درکوه او ته نه مسلمانې دی او چې ما نه لاړې نو مفتو کې مسلمان شوې دا اول ورته وی صاحب د ما په زړه کې یو سودا و تا ته مې هغه وخت سره ویلي الله پاک په دې قرآن کې فرمایي چې دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زه زما زړه کې دا سودا وه چې دا تورات هم الله نازل کړی انجیل زبور او مختلف صحیفې په مختلفو پیغمبران په آدم علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام ابراهیم علیه السلام په دوی وړې وړې صحیفې سپارې کې تاسو وایئ دا نازلي نو هم د الله کتابونو د دې
د هغې حفاظت نشته او د قرآن شته چې دا به څنګه دا مې عقل نه اغېشت. وی بیا مې یو خپله تجربه وکړه. وی زه خطاط یم خوشنویس، زما په شان بهترین خط دا د بل چا نشته، زما نه ښه خوشنویس بل څوک نشته. هغه زمانه کې پریسونه خو نو. وی د لارم لاول ما خپل کتاب تورات ولیک، معلومات نه کول چې د دې حفاظت شته او که نشته، دا محفوظ دی او که محفوظ نه دی. وی امې ډېر ښه شته او ډېر مزېدار ولیک، ډېر اعلی. او د سرو زرو په اوبو مې په نقشو نګارو محلا بالذهب، خو پورا پریشن مې پکې وکړه. بعضې مضمونونه مې ته وویستل، څه مې د ځانه پکې وردن نه کړل، څه مې مخکې کړل، څه مې وروستو کړل. ټول تورات مې ګډوډ کړ چې کوم موسی علیه السلام نازل تورات او مضمون موږ سره امې ته ګډوډ کړه، څه وویستل، ځانه مې پکې لیکل او کړل، څه مخکې وروستو. او بیا مې ښه شته مزېدار اعلی طریقې سره ولیکه. او زمونږ د یهودیانو چې کومه لویه عبادت خانه وه هلته مې یوړه. او زمونږ مولیان صاحبان چې کوم ناست وو هغې ته مې پیش کړه چې دا تورات ما لیکلی دی، دا خرڅوم. ته څوک یې؟ وایي هغې چې وکتل هغې دومره خوښ شو، یو یې د یو د لاس نه اخلي، بل یې د بل د لاس نه اخلي، بل یې د بل د لاس نه اخلي. بولي ته چې وشوه بیا چې وګورئ ګورئ څه نه څه غلطي پکې نه بیا څه نه چې ما ته وایي چې څه ښه وکت یو طرف بل طرف کوټې غلطي پکې معلومه نه کړه. مو مانګي قیمت چې زما د خولې نه ما څه پیسې غوښتې هغې راکړې، جیب کې مې واچولې، بار څه ووتم. ما وایي چې نن خو مې د یهودیت نه توبه، ځکه چې دوی خپل کتاب چې کوم په حضرت موسی علیه السلام نازل دی نه پېژني. دوی سره خپل کتاب په اصلي شکل کې نشته، اصل شی کې رونو چې اثری او نقل یې ورسره مخامخ کړ، نو بیا د نقل پته لګي که نه لګي؟ کاره خبره. نو دوی سره اصل کتاب یهودیانو سره نشته. که دوی سره اصل کتاب د ما له نقل به سره اوس معلوم کړی، معلومیږي دا چې یهودیانو سره هغه اصلي تورات نن نشته کوم چې په حضرت موسی علیه السلام رب العالمین نازل کړی. وی بیا لاړم انجیل شریف مې ولیک، هم هم ډېر ښه شته مزېدار زه سرو زرو د اوبو نقشو نګار مې پرې وکړ. او هغې کې مې پوره اپریشن وکړه، بعضې آیتونه مې ته وویستل، بعضې مې د ځانه پکې ولیکل، څه مخکې څه وروسته. وایي د عیسایانو چې کومه لویه عبادت خانه وه، لویه ګرجه، وایي هغې ته مې یوړ. ما چې دا انجیل شریف خرڅوم که څوک وایي هغې وکړ. بیا چې ښې وګورئ وایي یو یم ګوري بل یم ګوري، کاکا په څو خرڅی؟ وی مو مانګي قیمت چې ما څه غوښتل بولي پې وشوه. یو وی د انجیل شریف دا اخلم، بل وی دا اخلم، بل وی دا اخلم. وی پیسې مې جیب کې واچولې، بار ووتم. وی ما وی چې دا مذهب هم ټیک نه دی، دې خلکو سره خپل اصلي کتاب چې په عیسی علیه السلام نازل دی او سره نشته. که ورسره وي زما دا نقلي به اوس معلوم کړی او دا ټیک ترو. نن عیسایان څومره مضبوطې دعوې کوي او د اسلام خلاف پراپیګنډې پیسې لګول او په اربونو کیربونو ډالرې لګوي او د الله د کتاب یو رکوټې غوندې چیلنج دوی ته. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. ځکه نه که تاسو وایه چې د پیغمبر دا دین رښتونی نه دی او دا قرآن غلط کتاب دی، یو رکوټې صورت خو د هغې مثل جوړ کړئ. که یو رکوټې ادنا صورت د سوره کوثر عمر رکوټینی صورت تاسو جوړ کو، بس دا به ښکاره خبرې چې دا قرآن به د الله کتاب نه دی. تر ننه پورې زړه شین که زړه او د قرآن د رکوټې صورت مثل دوی نن جوړ نه کړی شو. حالانکې د قرآن چورلکه وینا ده ورته چې جګړې پرېږدئ، جنګونه پرېږدئ، تورې پرېږدئ، مقابلې پرېږدئ، راشئ رکوټې صورت جوړ کړئ. که تاسو جوړ کړی شو ممکن دی دا قرآن به ما رضانه بیا جوړ کړي. تر ننه پورې څومره د مسلمانۍ دشمني ده لیکن د کوټې صورت نشي جوړول. یو زمانه کې د انجیلونه اوس هم څلور انجیله دي، ګوره یو نه دی، دا بایبل کتاب مقدس دی ورته وایي، دې کې څلور اناجیل دي، څلور انجیلونه. حالانکې په پیغمبر په عیسی علیه السلام په یو کتاب نازل شوی دا څلور د کوي. د دې تاریخ درته وایي دا یو زمانه کې د دوی مرکز چې دی د دین روم دی، رومیه به یې ورته هغه زمانه کې. نو هلته کې د دوی د انجیلونه د عیسی علیه السلام د اسمان د خطو نه پس د هغه هر شاګرد د ځان نه یو یو انجیل ولیکه. ته د خپل پلار سره الله سره پته خلاص هغه یاد وبلو. نو ډېر زیات انجیلونه ولیکلی شو، د صحیح او د الف پته پکې نه لګېده. نو د دوی چې کوم پوپان او د مشران راهبان دوی میټینګ وکړو چې دې سره څوک
مونږ نه پکې هغه اصلي انجیل روپ دی چې هغه اصلي کم یو دی او نقلي کم یو. نو په دې میټینګ وکړه چې یو کانفرنس به وکړو، په هغې کې به یو لوی میز جوړ او دا ټول انجیلونه به راغونډ کړو، په هغه میز به یې کښېږدو. هغسې کانفرنس یې جوړ کړو او چې څومره عیسایانو پادریانو مشر پوپ هم پکې ناست دی. نو لاول خو عیسی علیه السلام ته خدای ته چغې ووالي چې ستا هغه اصلي کتاب زمونږ لرو، مونږ دا ټول راغونډ کړي دي، په دې کې قرآن اندازي کوو، نو ته مونږ ته پکې هغه اصلي سوچه کتاب پرېږده او باقي رانه ختم. نو میز باندې ټول کتابونه آپسونو کې ایښودل او ټول پادریان سې ګیر چاپېره کېناستل او میز غړکول یې شروع کړه. وی به چې کوم پرېوتل ابه نقلي وي او چې کوم په میز پاتې کړو هغه بس سوچه 1 نمبر به، دا نور به 2 نمبر. میز به یې راکړو، خامخا چې میز راته پر پیالې تکړې وي، یو یو به پرېوته 4 پاتې شو. څلورم هغه قیدو سره یو د میز یو کوټ لتلی دی، بل یې په بله غاړه پروت دی، بل په بله غاړه. مشر کوپ میز د ډب ورکوي، بس نور مړه کړه. وی صاحب 4 پاتې دي، یو لک ورکو چې دا 3 ته وغورځېږي یو پاتې شي، ځکه کتاب په یو دی. وی خدای بیا کو باته که یو لک هم ورکړه 4 ورغورځېږي، بې کتابه به ګورې بیا پاتې شي. زه اکثر طالبانو ته دا وایم زم د کوم کتاب چې په قرآن اندازه انتخاب وشي د هغې څه پته لګي چې دا اصلي دی او که دا نقلي دی. او زمونږ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصدقوه ولا تکذبوه، می تصدیق کوه که دا انجیل یا دا تورات دا د الله کوچه کتاب دی، لکه دوی د خپلې خوښې مسایل وردننه کړي دي، تحریف یې پکې کوئ او تکذیب یې مه کوئ، لکه ممکن ده چې بعضې مسایل پکې درست او صحیح مې موږ ته پته نه لګي. نو دا سړی وایي مامون الرشید ته وایي پیسې مې جیب کې واچولې مې چې د عیسایانو سره خپل اصلي کتاب نشته، که اصلي ورسره وي زما دا نقلي به یې اوس پېژندلې. وایي بیا لاړم قرآن حکیم مې ولیک، ان یم ډېر ښایسته مزېدار ولیک او په دې غاړو باندې مو د سرو زرو نقشونګارو او په هغې کې مې پوره پرېښلو، یو صورت مې مخکې که بل مې وروستو که څه ایتونه مې ته وویستل څه مې د ځان نه پکې ولیک. وی یو مې د مسلمانانو لویې مدرسې چې دا قرآن حکیم مې لیکلی دا پرسوم ته څوک ده چې مې څنګه یوړه هلته یو عالم دی حافظ، هغه وی تو ښایې هلکه ډېر ښایسته لیکلی دی مزېدار، دومره خواري دې کړې ده په څو خرڅې؟ مې کې په دومره پیسو خرڅوم. نو چې یو لی وکته لکه دې کې خو دنه څه غلطي شوې ده. مې کې صاحب څه غلطي ده؟ وی چې دا صورت دوحا خو د 13مې سپارې دی مثلا، ظالمه دا خو تا په 12مه سپاره کې لیکلی، اوس په دې مسلمان پوهېږي که نه پوهېږي؟ او بیا حافظ د قرآن حکیم یا عالم به په دې پوهېږي که نه پوهېږي؟ غلی شوم چې یو غلطي خو یې رالګېده کړو. وی چې بل ځای راواړه، وی سړی غوسه شو چې خدای دې تباه کړه زموږ دې کتاب پورې خو دې خندا کړې. ولې څه ظالمه دا سورت رحمان دې په 13مه سپاره کې لیکلی، دا دې څه کړی؟ وی غلی شو، وی بل ځای راواړه، وی طالبانو ته یې واښې دې کوټه کې راوالي، زمونږ د طالبانو د غوالو نه د خدای سات. یو ځل مدرسې ته سهار کې لاړم، نو یو سړی راغی وي د طالب زخمي و غریب فټی مټی تړلی، ما ته وي یاره ستاسو د طالبان په ډېر روان دی. مې ولې؟ وی پرون یې جګړه کوله ما خلاصې ته، وی دا د مال دې پوزه مې ماته ده، غوږونه و ټول، وی زه خو یې داسې کړې ما خلاصي کې ټکولې او ټول وجود لوټه کېدلې. وی چې یاره خدای دې د طالب د والو نه ساته. ما ته وی مولي صاحب وایي ته نیاز کې ناست دی، دوی نه دې خدای ستا ګزاره ورسره کوه. یعنې چې دوی وایي وی ظالمه دا دې صورت کې خو دې بلا یاتونه پرېښي بل ځای راواړه، خوار چې دلته خو دې ځانه پکې لیکل کړي. وی چې طالبان راته مټې ونغښتې ول ګویا چونجون پورې وایي مې چې صاحب دا مې قصدن کړي. اوس ورونو دا خو ښکاره خبره ده، سوره فاتحه را تاسو ته یاد ده. نو که څوک تاسو ته په غلطه طریقه سوره فاتحه تلاوت کړي، یو آیت مخکې کړي لکه زه راته وایم داسې ده اهدنا الصراط المستقیم الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مالک یوم الدین، نو دا ما ټیک پکې غلطه مې وي د ترتیب په لحاظ تاسو نه تپوس کو غلطه نه وي. ولې تاسو زما دا غلطه ولې معلومه کړه؟ ځکه اصل فاتحه تاسو ته یاد ده. زمونږ مسلمانانو ته اصل قرآن یاد دی، په لکونو کرورونو خلکو ته لږو تم نه. نو چې څوک غلط قرآن د هغه مخکې تلاوت کړي هغه پېژني چې دا غلط دی. علماو ته پته ده، حافظانو ته پته ده، د مدرسې استادانو ته پته ده، جینکو ته پته ده. یو ځل سوات ته چا بوتله نو ما یو شاګرد دلته مدرسه ده، وایي زمونږ د دې ماشومانو نه امتحان وال، جینکۍ ویل جینکو ماشومه داسې پوټینی پوټین. یو ماشومه جینۍ راوسته، ما قرآن حکیم مخې ته ونیو او ما ته تپوسونه کول، د نهو یا نهو نیمو کالو ماشومه
مې بچي څومره قرآن دې یاد دی؟ وایي 18 سپارې مې ویلي. او تاسو یقین وکړئ چې دا حافظان قرآن یاد کړي وروسته دور کوي کلکۍ مضبوطۍ یې هغې لا دور نو کړی او دومره کلکه هغه 18 سپارې یاد وي چې ما به کوم ځای د تپوس په فرفر به لګیا وه. نو وایي ما چې وکتل چې یاره معلومیږي دا چې مسلمانانو سره خپل اصلي قرآن شته او یو مذهب والا سره خپل اصلي کتاب نشته، دوی سره خپل اصلي قرآن شته. معلومیږي دا چې الله رښتیا وایي چې قرآن ما نازل کړی دی د دې حفاظت زما په ذمه. ډېر کاره ته موږ له قرآن شریف خلک راولي وګوره چې دې کې خدای آیات کې فرق دی، لیکټو کې فرق یې ګورې، رسم الخط کې فرق یې، رسم الخط کې مفهوم فقهي او صاحب مسلمانان په پخاریو کې په بازارونو کې جلسې جلوس شروع کوي چې دا کمپنۍ دې بند شي او دې قرآن غلط چاپ کړی دی. داسې ده که نه؟ او تاسو راشئ ما سره 3 انجیله پراته دي، ما ساتلي دي ځان سره په خپله لایبررۍ کې، یو کې یو شان مضمون، په بل ایډیشن کې بل شان مضمون، په بل ایډیشن کې بل شان مضمون، ما پې نښه کړې. نو قرآن د الله کتاب او د دې حفاظت د چا په ذمه دی ورونو؟ د الله تعالی په ذمه. اخیری کتاب او د ټولو کتابونو د مضامینو خلاصه ده او په دې قرآن ټول کتابونه منسوخ دي. د رب العالمین تر قیامته پورې ذمهداري اخیستې ده، ځکه د دې نه پس د بل کتاب راځي او د رسول الله مبارک نه پس د بل پیغمبر راځي. اوس تاسو په زړه کې دا شک او سوال لري چې دا ولې معکوس دی؟ دا خو الله تعالی د شپې اسمان ته نه خیږي چې محفوظ یې ساتي، خو د دنیا په المارو کې پراته دي که په کتابخانو کې پراته دي، نور کتابونه مودام پروت دی. روح د قرآن شریف حفاظت الله په مسلمان کړ. چاته الله د قرآن د الفاظو سره محبت پیدا کړی دی هغوی یادوي، لګیا دی حفظ کوي الفاظ یې یاد. جنکو تالکانو د چا د الله تعالی د هغه په زړه کې د قرآن د معنی او د مفهوم مینه پیدا کړې هغې لګیا دي په مدرسو کې علمونه کوي، 10 کاله او 6 کاله تیر کړي او هغه فنون او کتابونه او ګرامر او علوم زده کوي چې د کوم سره د قرآن د معنا تعلق، قرآن په معنا زده کوي په تفسیر. چل الله په زړه کې داسې چولې لکه ډاکټر صاحب و د هغه ملګري حضرت مولانا صاحب محترم کله وفات دی، په زړه کې دا چوله کې دا د دوی دا تفسیر په کیسټو کې بند او بیا دا کیسټې په سیډیګانو کې بند او بیا دا خورې کا او مسلمانان به راځي او د هغې د وفات نه پس به دا درس جاري. اوس الله دې انسان په زړه کې دا چې نو د دغه مدرسو حافظانو طالبانو علماو دیندارو خلکو په زړه کې الله د قرآن محبت مینه اچولې ده، په هغه وجه الله دا قرآن محفوظ ساتي، هم په دې خلکو یې محفوظ ساتي. دویمه خبره نو ستاسو مخکې کوم، ما چې سوره اخلاص ولوست نو ترجمه تفسیر یې نه کوم، ابه تاسو اورېدلي یو یا به یې واوره. د دې صورت متعلق یو ضروري خبره ده چونکې د دې ختم دی نو ځکه ستاسو مخکې ادب دا سوره اخلاص دی. یو عالم تیر شوی دی په مصر کې، شکیب ارسلان ورته وایي، لوی مصري عالم دی، د مصر په علماو کې د هغه ډېر لوی نوم دی. او وایي پریشان او په دې پریشان او چې یاره مسلمان خو د الله نږدې بنده دی او د الله خپل بنده دی او د عیسایان او یهودیان او دا نور خلک پردي دي، دا مسلمان ولې د کافر د لاسه دا واله وټکول؟ اوس د انسان عقل خو دا وایي چې موږ په الله ایمان راوړلی، سجدې ورته لګوو، صدقې کوو، خیراتونه کوو، تلاوت کوو، منځونه کوو، په اوړي کې روجې نیسو، په ژمي کې سهار وختي پاسو، تهجد پکې ډېر خلک کوي، مدرسې کوي، پیسې پرې لګوي، نو ولې الله د خپل مسلمان بیا د کافر د لاسه دروي؟ اوس وګورئ تاسو په افغانستان کې وګورئ، په هرات کې وګورئ، کشمیر کې وګورئ، په نورو وطنونو کې وګورئ. وی په دې وسوسه او په دې سوچ کې پروت او په دې کې مې ذهن تللی دی، سوچ تللی دی چې یاره دا ولې دا مسلمان دا وال ټکول خوري. وی د شپې مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې وی د هغه نه مې تپوس وی هغه وایي چې د ما په زړه کې هم دا سوچ و، خو ما د رسول الله مبارک نه تپوس چې دا خلک ولې دا مسلمان نن په ذلت کې دی او د کافرو پردو د لاسه وال ټکول خوري او په جیلونو کې پراته دي. وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې د دې په سوره اخلاص عمل نشته، که دوی په دې رکوټې صورت عمل وکړه په دنیا کې به د اوچتي او دا کافر به د په اور کې ولاړ او په دې صورت عمل نشته. دا لوی عالم پی دی ډاکټر شکیب ارسلان دی وایي چې کله راویښ شو وی مې چې په دې خو زمونږ عمل شته، په دې صورت کې څوک عمل نه کوي مسلمان بل. ځکه دې کې لومبی آیت دی قل هو الله احد، چې الله آیت تا یو دی نو که څوک الله یو نه مني خو مسلمان فعل. دیم آیت دی الله الصمد، چې دا ټوله دنیا الله ته محتاج ده، الله چا ته محتاج نه دی، نو که دا عقیده رچاني خو مسلمان بني.
بل آیت لم یلد ولم یولد، نه الله لزوی شته نو له پلار شته. نو که څوک دا دې باندې عمل ونه کړي او الله له پلار یا زوی وګڼي خو مسلمان بنې پرې خو زمونږ عمل شته. بیا په سوچ کې پرېوتم وی آخر کې مې یو آیت ته ذهن لا یو حدیث ته ذهن لا چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي تخلقوا باخلاق الله، چې اے امته په ځان کې د الله خوی د الله صفت پیدا دي. لکه الله نه ډوډۍ خوري نو بس کې نه خواهشاتو ته حاجت شته. نو دا روژه چې موږ نیسو د سهار نه ماښامه پورې دا هغه تخلق باخلاق الله دی. د الله دا صفت په ځان کې یو 5-6-8 ګنټې پیدا کول دي چې زه به هم سحر پېشمني نه سبا خطو نه تر ماښامه پورې نو بس کړم، نه به ډوډۍ خورم، نه به د خواهشاتو ته نزدېکت کوم ځان به ساتم چې یو ورځ ځان کې د الله صفت د خپل وس مطابق پیدا کړي. ځان کې د الله صفت پیدا کړي. وی ما وی چې واقعي په دې سوره اخلاص کې چې د الله کوم صفتونه دي مونږ کې دا صفتونه نشته. لکه دې کې لومبي صفت څه دی؟ الله احد، الله یو دی، شریک ولا نشته. مونږ کې دا صفت په امت کې د وحدت صفت نشته. که زمونږ ټول امت یو شو، یووالی ځان کې پیدا شه، نو واقعي د دنیا ټول کافر برابون کې د یو مسلمان سپلی به هم د ځمکې نه اوچته نه وي. داسې ضرور که نه ده. خو نن امریکا که په افغانستان شروع کوي مونږ وایو د عراق خپل کار به کوي، بل ورځ په عراق شروع کوي مونږ وایو د مراق خپل کار به کوي، بل ورځ په شام شروع کوي مونږ وایو خپل کار به کوي، بل ورځ په ایران شروع کوي. نور مسلمانان څه وایي؟ عرب و عجم وایي خپل کار به کوي. د امریکې سره د مقابلې شته، ګزاره دې کوي که نه؟ یو وخت په وخت رانیسي، یو وخت وخت رانیسي پرېږدي نه. که دې ټولو مسلمانانو کې اتفاق راغی او وحدت پکې راغی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یو شو یو عرب او عجم. تاسو نو څه خیال دی؟ سره له دې چې مسلمانانو سره وسله او هغه ټکنالوژي طاقت نشته، خو که وحدت پکې راغی، یووالی او اتفاق پکې راغی. امریکا خو څه کوي چې زر امریکې هم خو د شته که د مسلمان د ملک له کوټې صوبې ته هم په بد نظر و. خو افراتفري ده، څوک د امریکې په ځولی کې ناست دی، څوک د برطانیې او څوک د روس. اتفاق نشته. وله نبي علیه السلام فرمای مسلمان به کالجسد الواحد، دا یو وجود که غاښ خوږېږي ټول وجود درځي، ګوته خوږېږي ټول پې درځي، د سترګه خوږېږي ټول درځي. دا نه چې د نور وجود بوی سترګې خپل کار کوه، دا ټول ورسره بې خوبه. دغه رنګ دی چې په مشرق او مغرب کې یو مسلمان دردېږي، په کار دی چې د ټولې دنیا مسلمانان په هغې ودردي. نو که دا وحدت او اتفاق رونو په امت کې وی، څه مو خیال دی چې امریکې یا برطانیې یا اتحادیان ګوره هغې کې وحدت راغلی د هغې ته اتحادیان و، ټول یو دي، ټول ټکنالوژي ارسه او افرادي قوت او طاقت یې یو کړی دی. دا نن په مسلمانانو لوبې کوي. موږ یو نه یو، دریابونه موږ سره دي، لارې ټولې د موږ په قبضه کې دي، معدنیات موږ سره دي، تیل د مسلمان سره دي، عقل او علم او کوی مسلمان سره ده. ګورئ دا یو تاریخي خبره ده. نو که دوی کې وحدت او اتفاق راغی او په الله احدون عمل راغی او د الله دا صفت یې په ځان کې پیدا کړي، زما ورونو یقین کوه که دا ټول کافر یو دی شي، ادنا مسلمان تم نقصان ورسوي. ښه دوی الله الصمد، د الله دویم صفت څه دی؟ صمدیت، چې ټوله دنیا الله ته محتاجه ده، ټول مخلوق، او الله چا ته محتاجه نه دی. دا صفت مسلمان له پکار دی چې په ځان کې پیدا وي، چې مسلمان ځان کې داسې طاقت پیدا کړي چې دا ټوله دنیا د ده محتاجه شي او دی چا ته محتاجه دی. رو دا صفت نن په مسلمان کې شته؟ نشته. نن چې کوم اعلی تعلیمي خلک ول امریکې ته دا صفت نشته. نن جست ته غواړي د بل ملک نه غواړي، ته نشي جوړول. نن ټیک ته بل ملک غواړي، نن راکوټې تماچه د چین نه غواړي، نن راکوټې ټوپک چې ته په دشمن سره جنګ کې هغه د امریکې او د برطانیې نه غواړي. نو کومه وسله چې ته په کافر سره جنګ کې او اخلې هم د هغه کافر نه، دا زمونږ څومره بېخوندي ده. بعضې خلک لا کومولیانو یو اعتراض کوي، یاره وایي خلک کم خو ختل سپومې ته وختل، او مولیان خلک 1400 کاله وروسته بوځي، خلک سپومې ته وختل او دوی 1600 کاله وروسته خلک بوځي، خلک کم خوا لاړل. نو ما لرونو خندا راشي، زه د پاکستان انجینیر ته ګورو، سپومې کتو ته ګورو، کوم انجینیر چې د ګنډلو ستن نشي جوړولی او بکسوې د چین نه راغواړي او دا تار نشي جوړولی، دا هم بارملکې جاپاني استعمالوي، سپومې ته ختي شي. خو یې بد او بانه بسیار. پاکستان ته ګوره، د پاکستان انجینیرانو ته ګوره، دا خو په 2 نمبر یادېږي او مشهور دي. خفه کېږئ مه، دوی هم پکې شته، دوی به هم پکې
خو ماحول هغه پوه تم نشته چې دا دی نه تعدول ما یې بدنام مولیار شو تاسو وخېږئ سپومې ته کوم انجینر روان شوی دی په جس کې او مولا د پنسۍ نه نیولی وی چې مخېجه هغې سپومې ته وختل ته ورپسې نور ته وخېږي تو پسې مریخ او مشتري ته وخېجه مونږ به راشو او چې ته واپس راځې نو په غاړه کې به در د ګوډونو امیل واچوي چې زمونږ پاکستاني انجینر نه د سپومې نه را روان ترانسفارمر پکې چې کوم بهترین او تکړه شی وي همونږ د چین نه او د جاپان نه او د نورو ملکونو نه راغواړو دا قوم او د انجینران او د دوی بیا سپومې ته خطر دا په خپله بېکاره دي ما مخکې ورځو کې واورېده وی د اسلامیاتو پی ایچ ډي په امریکا کې کې قرآن او پی ایچ ډي د اسلامیات غټ جرنیل چې جرنیل جوړېږي هله به ده ته هغه خپله بیله لګي چې د امریکې ته راځي ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټرانو کې لوی لوی ډاکټران چې څومره دي اوس دلته هم شروع شو د هغې ډیګرو دپاره دندت د امریکې ته نوټ انجینر چې جوړېږي کمپیوټر ساینس او فلان دا به امریکې ته دلته نو پی ایچ ډي کوي ولې مسلمان دومره بې خونده دی د سره څه کمې دی نن چې دا موږ وایو کې قرآن څه وایي ولې قرآن د دې نه موږ نه منې کوي حق دا غلط الزام قرآن حکیم کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه د کافر دپاره ډېر مضبوط طاقت جوړ کړه هغه یو میزایل جوړ کړه مثلا چې د هغه 2000 کیلومتر رینج دی ته د 6000 جوړ زه خو دا وایم نبی علیه السلام فرمایي د هغې د حدیث په رڼا کې وایم وی په یو غشي به 3 کسان جنت ته نن سبا میزایل غشل یو هغه کس چې څوک یې جوړ کړي په دې نیت په دې به د کافر سره جهاد کړي بل هغه کس چې کومې فایر بل هغه کس چې کومې میدان د جنګ ته یوسي نو زه کوم میزایل چې کوم ساینسدان جوړ کړی په دې نیت چې د کافر سره په جهاد کېږي اب هم جنت ته چې کومې میدان جنګ ته یوسي اب هم په جنت ته ځي او چې کومې په دشمن فایر کې به هم جنت ته ځي نو قرآن خو تا ته و چې جوړ کړه جنت ته پرېږدي قرآن خو وایي چې په طاقت کې ځان د هغې نه زیات کړه هغې نه ځان مه کموه خو چې اوس مونږ بېکاره یو پیسه را سره شته د عربو سره نه که پیسه لږ تیل دی ورسره لږ دولت دی چې دا د عرب او عجم ټول یو ځای شو او په شریک کې ځان یو کوم مضبوط عالمي قوت او طاقت جوړول شروع کړل نو کولی شي که نه شي شروع کړل نن یو پاکستان ایټمي ایټم جوړ کړی او میزایل یې جوړ کړی او دی کړی دی او دی کړی خدای به ما خو په کله شک پیدا شي خفه کېږې ما چا سره چې وسله وي نو دی به په هغه وسله د ځان حفاظت کوي او که دی به د هغه وسلې څوکی کوي تاسو نه تپوس تماچه ما سره ده زه به حفاظت کوم که زما به کوي جواب راکړئ زما به کوي زه خو به یې نه کوم حفاظت زمونږ په علاقه کې یو سړی هغه د شپې له ګاڼۍ نه راووته او مخرور نو هغه سره پوږ و په هغې ګوړه کړه نو پولیس والا پرې راغله نا پولیس والا چې ولید چې دلته هغه بې لیسنسه تماچه ده نو ده زر هغه پوږ او هغه ګوړه د هغې د پاسه کړه تماچې لاندې اسپوی ورته راغی وایي څه دي سره لاس وایي ګوړه لچې وایي نه ګوړه لاندې څه وایي پوږ دی که وایي ته پوږ اوچت کړه چې پوږ اوچت کړه تماچه وه وایي دا څه شی وایي تماچه وایي لیسنس یې شته دی ورته وایي وایي لیسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما بې غیرته سره نه وي خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه نو ذهن دا بې غیرته دی ما سره کم بم دی او ما سره میزایل دی او ما سره دومره وسله ده او چې موقع راشي وایي هسې نه دا له خراب نه کړي دا له امریکا ونه وي دا ایټومي قوت راله برباد نه کړي نو کې پیسې د اقوام د پیسې ته به یو کړه بیا دې په خلک کړه بلات اربون او کربون روپۍ دې ټوله ګول چې ته بیا هم یارېږي چې دا وسله رانه پټه نه کړي ای خو داسې مثال دی چې سره ته ماتې ده او غل پرې راغی او دې هغه د بالښت لاندې په المارۍ کې پټه کړي دا رانه یو نیسي بې خونده زمونږ د ملک حکمران طبقه د عرب دی او که عجم دی دا ټول بې خونده بې غیرته دي خفه کېږي زه خو ورته بې خونده او بې غیرته وایم وسله ورسره شته د څه وسله د تیلو وسله دریاب ورسره شته او هر قسمه وسایل ورسره شته او دوی بیا هم په خپله ټکنالوژۍ باندې امریکې ته محتاج دی دوی لندن ته محتاج دی وایي د سره پوهه نشته د سره عقل نشته د خپل وسایل نن چې د عربو څومره پیسې راټولې په امریکا او برطانیې په بینکونو کې ښودل پیسې راټولې او پیدې ته یې ویښي قابلان خلک د دوی دي او هلته پیدې ته ما اورېدلي چې غټ غټ انجینران او سیاستدانان نن هم په امریکا او برطانیې کې مسلمانان دي پیده ته یې ویښ دا ولې مونږ خلک 1400 کاله وروسته بوځو خو په څه کې په طاقت کې نه ګورې خو د قرآن وینا مې درته وکړه چې تاسو ځان په قوت او په طاقت کې له دغې کافرو نه نور مضبوط کړئ په اخلافو کې وروسته بوځو چې 1400 کاله مخکې د نبي علیه السلام او د صحابو کوم اخلاق و هغه ځان کې پیدا هغسې ایمانداري او دیانتداري ځان کې پیدا کړئ غلا مه کوئ دوکه مه کرپشن مه کوئ تګي مه کوئ بد اخلاقي مه کوئ بدولی مه کوئ فحاشي مه په دې کې 1400 کاله وروسته مونږ خلک بولو په طاقت کې نه اکو د قرآن وینا ده هغې کې خو ثواب دی
د دشمن نه خو چې دشمن کمی هغه پښتانه وي خر چې د خره کمی وي غوږې د پرې کولو ته چې د هغه نه په طاقت کې کمی لږه وایو ډبول به خورې نو په دې آیتونو زمونږ عمل نشته الله الصمد صمدیت نشته پکار دی چې نن مسلمان من حیث المجموع په ځان کې داسې طاقت پیدا کړي داسې قوت پیدا کړي چې د دنیا دا ټول کافر مسلمان ته محتاج او مسلمان چا ته محتاج پر دویم صفت د الله لم یلد ولم یولد د الله د رضا دپاره به بیا نه پلار پیژنې او نه به زوی پیژنې ځکه الله نه پلار ته نه زوی نه بچي شته اوس د الله د دین مقابله راشي او زه یم نه یاره دا بچي به مې څه کوي دا ښځه به مې څه کوي دا ځمکه به مې څه کوي دا سړی جهاد نشي کولی بیا به له بچو نه تېرېږي د پلار نه به تېرېږي د ځمکې نه به تېرېږي د مال دولت نه به تېرېږي نه به پلار پېژنې نه زوی په جنګ بدر کې مخکې به مبارزې کېدې یو به کافر راوت یو مسلمان یو بل پسې به تورې راووست پهلواني به وشوه نو هغې نه پس بان جنګ شروع کېږي یو سړی راووته وی هل من مبارزې د کافرو د طرف ابوبکر صدیق رضی الله وی دا څوک دی وی د ما د زوی اواز شولې د عبدالرحمن وی جیو مغه دی بس ټیکې نه توره راویسته ولمنډه یې کړی وی ده رایې او په یو جهاد کې نبی علیه السلام پسې سپکه ووی یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته یې الوی د ده سوی د زوی نوم عبدالله وی خبر شو راغی نبی علیه السلام ده وی د الله رسوله ور زوی سوی چې موږ سالم پلار یې منافق وی تا زما د پلار د مرګ حکم کړی وی نه وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي سیات په بل شی مه وژنه زه ځم او اوس د هغه سر پرې کوم او ستا دې ډولۍ لی راوړم ګوره پلار بیا نه پرېږدي وی نه ما د ستا د پلار د مرګ پر خبره نه ده کړې سره د هغې لا پلار یې په لاره را روان په اس سور د د مرۍ نه ونیو او راکوز یې په بله کوش د ګریوان نه ونیو پلار ورته وایي عبدالله ته زما زوی نه ویې وکړه وایي زما ستا د مینې او ورونو تاریخ لیکي چې د دې پلار او د زوی یو بل سره څومره مینه وه دا ګوره د بل پلار او زوی هم نه وه وایي زما ستا نه مینه وایي بابا شته خو تا سره مې د رسول الله مبارک نه زیاته مینه نه ده ګوره وایي تا د هغه په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی پلار یې غلی شو وایي تاسو په خدای ته دې پرېږده سر به نه پرې کوم دا به وی چې زه ذلیل او نبی علیه السلام د عزت خاوند دی اره به یې پرېږده پلار یې وایي وایي زه ذلیل او نبی علیه السلام د عزت خاوند دی وایي بیا ووایه زه ذلیل او نبی علیه السلام عزتمند بیا ووایه وایي زه ذلیل او نبی علیه السلام عزتمند د ګریوان نه اطلاع سترې خو یې دوست کومه خلي خو بیا به د الله لپاره نه دوی پېژنې نه به پلار پېژنې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او د روم سره جنګ و 300 مسلمانان د روم بادشاه ونیول ګرفتار یې جنګ کې کېږي داسې د دې مشر حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه هغې راوستو دا یې ځان ته یې مخامخ وته د روم بادشاه هرقل ورته وی چې زه دې پرېږدم خو په یو شرط چې دا ایمان دې پرېږده اسلام به پرېږده او عیسایي شي هغه ورته عیسایي شم یې وایي دا کوم ځای کې ما مه پرېږده زه دې مړ شم خو د ایمان نه پرېږده او ورته بیا لږه نور هم خبره اسانه ویې لکه پرې به دې مدم او ځان له به دې مشیر او وزیر واله خو دا مسلماني دې پرېږده و عیسایي شي ویې مشله وه دا چېرته کېدی شي ما له خدای ایمان غوندې نعمت راکړه پرېږدم بادشاه له پرېږدم وی ښه داسې کومه چې نیمه بادشاهي هم در کوم لور هم در کوم لور هم درته در کوم نیمه بادشاهي هم در کوم ایمان پرېږده عیسایي شه وی ته نیمه یادی که دا ټوله بادشاهي راکړې او دا لور دې هم راکړې ورسره او هر څه راکړې ایمان پرېښودو ته تیار نه وی نه پرېږدې وی نه وی اوس ګورم چې پرېږدې او که نه جیل کې واچو سره د خپلو ملګرو او هرقل بادشاه اعلان وکړ وی دله به نه خوراک ورکوي نه به اوبه ورکوي مکمل اوږې نار به ټولو ملګرو او څو ورځې پس چې ما لره مخامخ کړي لوږې تندې پې شروع شي نو څو ورځې پس یې ورته مخامخ کړه چې مخامخ یې کړل نو خنزیر یې وله پخ کړی و د خنزیر غوښه او شراب یې ورته په لوښو کې اچولي عبدالله بن حذافه ته وی دا خوراکو کې خو دا د خنزیر غوښه او دا شراب اوس کې د اوبو په ځای دا مې د شراب راوړی دی هغه ملګرو ته اعلان وکړي پام کوئ چې دا خوراک ونه کړي پام کوئ حالانکې دومره کمزوري شوي چې دیکې یې روانې او قریبه وه چې د لوږې او د تندې د لاسه یې نظر هم تللی وي هر څه به ورته خړ خړ ښکارېده
ملګرو ورته وی ای عبدالله ولې زیاتې کې دې وخت کې خدا خوراک مونږ له جایز دی قرآن شریف وی ومن استررتم غیر باغ ولا عاد که یو سړی مستر شو د دین نه ورپسې نوځي دومره خوراک کوي چې د ده پې هغه لوږه ختمه شي او د مرګ نه پې بچ شي نو که د خنزیر غوښه خوري نو دې وخت کې خوړی شي که شراب هم څکي نو دې وخت کې مونږ له جایز دي مونږ خمرو که نه کوو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي بالکل ماته مسله معلومه ده دې وخت کې که دا د خنزیر غوښه خورو مونږ له جایز ده دا شراب څکو مونږ له جایز دي خو د یو کافر ظالم بادشاه زړه پې خوشحالېږي دا غړه نه خوشحاله مونږ پې د مرګه بچ کېږو خو د کافر بادشاه زړه نه خوشحاله دې پې خوشحالېږي وایي ښه نه خورئ وایي نه وایي واپس یې جیل کې واچوئ یو ورځ بیا واپس جیل کې واچول چې راویستل نظرونه یې خړ پړ وو ځکه چې په سړي پنځه شپږ ورځې اولوګه تنده تېرې کړه د هغه نظر کم دی کړي چې راوستل وی ګوره اوس هم درته وایم د ایمان پرېږدی عیسایان شئ هر څه دله در کوم چې څه تاسو وایئ او که نه پرېږدی وجنمه وی نه پرېږدو ایمان ګوره پوخ ایمان دی وی ښځه اوس ګورم چې پرېږدی او که نه نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کوه خیو خوټ کاو او یو ملګری د عبدالله ابن حذافه د لښکر نه یو ملګری راواغېسته او په هغه تیلو کې لاس پې ونوتړل ورغورځول تیل دومره ګرم و که نه دومره ګرم چې دې یې ورغورځو د خولې نه یې ویش هم نه دي تللی او ورغورځولو سره فورا هډوکې او غوښه د یو بل نه جدا دونه ګرم او بیا بادشاه د روم حکم وکړ یوس د عبدالله له لاس پې وتړه دی ورغورځو نو چې ده ته یې لاس پې وتړلې او ورغورځو نو دی په ژړا شو نو هرقل بادشاه ورته وایي وایي ګوره زه خو درته وایم چې دې اور ته ټینګېدل ګران دي که ما خو درته وختي وي نېکبخته هسې د راباندې ملګري ووجه او اودې سوه دا راباندې ګوره ما درته وایم چې دې ته ټینګېدی نه شي یو دغسې ورغورځوم و عیسایان شی واپس او ایمان پرېږدی نو پرېږدمه هغه وی سوال نه پیدا کېږي حالانکه د دین مسله دا ده الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان که په یو سړي جبر شو که نه چې شا به د کفر کلمه وایه خوله کې ایماني په خوله کې کافر نشي نو په خولې ویلی شي په داسې وخت داسې وخت کې که دوی ویلو چې ښه ده موږ عیسایان شو نو بلکل د خدای په نس په جرم نو خو په دې شرط چې په خوله کې ایمان وي لیکن هم نه کوي هېته رخصت وي په هغې ممن دی وی نه پرېږدي ایمان وی جاړې ولې وی زه خو په دې نه جاړم چې ته به مې اور ته وغورځې اوس ته مړ شم نه په دې نه جاړم جاړم په دې چې وجود مې ډېر کمزوری شوی په یو تینګړی راغورځېږم په یو دیکا چې دې اور ته مې وغورځې په یو سیکنډ کې به اوس دوخړه شم او ختم به شم لکه د دغې ملګري جاړم په دې چې ارمان وجود مې سم اټوي او زما په دې وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د دین او د اسلام او د حضور پاک نه او د خپل رب نه په دغه طریقه قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان چې سم غټ وجود مې وي او ډېر تکلیف په دې اور کې میلاو شوی او دومره ساګانې وي لکه د ویښتو عمره هرقل وی یاره د محمد د ملګرو په شان ملګري مې چېرته نه دي دي صلی الله علیه وسلم دې ته ایمان وایي وی ښځه داسې کار دی ورشه اوبه وله راوړی اوس کیپې ورشه خوراک راوړی پې وخورئ پرېږدم دی خو په یو شرط سره دې ملګرو دې پرېږدم په یو شرط چې زما تندې به ښکلی عبدالله ابن حذافه ورته وایي زړه خو مې نه کېږي چې د کافر په تندې خپلې شونډې کېږدم خو ما به پرېږدی که ما د ملګري م پرېږدی وایي نه ټول ملګري م در سره پرېږدم وایي د ملګرو د خاطره به دا کار وکړم چې دا ملګري مې بچ نو تندې یې وله ښکل کړه او دا یو کم 300 یو خې پکې شهید کړه دی پرېښوده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه په مدینه منوره کې هغه په منبر اعلان وکړ وی عبدالله ابن حذافه د خپلو ملګرو د خاطره د روم د کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی په ناخوښ او په نازړې ښکل کړی دی خو ملګري را خلاص کړل نو ټول بوزې د مدینې په لار کې به د هغې استقبال کوو او ټول صحابه و مسلمانان به نن مونږ د عبدالله ابن حذافه تندې ښکلو دا بدل وله خلاص دې ته ایمان وایي زما
الله دې په موږ کې د ایمان پیدا کړي. او خدای مې قسم یې زه ډېر پریشان یم په دې ورځو. زمونږ خصوصا په دې کالجونو کې دا څومره هلکان او جینکې دي، شکر دی نیکان هم پکې شته، دیندار هم پکې شته، خو ډېره زیاته بې حیایي شروع. یا خصوصا په دې لاهور کې، اسلام آباد کې او په دې کراچۍ کې دومره په دې جینکو کې بې حیایي شروع ده چې د حد نه. او رسول الله مبارک حیا ته نیم ایمان ویلی دی. نو چې حیا دار ایمان نیم لار کن بالکل بربند جنکې ګرځي. نن مطلقاً زمونږ په دې کټو ښارونو کې پرتوک ختم شوی دی، جنکې په پتلونونو کې ګرځي او په دې پتونانو په دې کونډو باندې کټ لګولي د شلولي قصدن چې دا سرمن تېره دننه نه ښکاري. نری جامې، نری لوپټه، سر تور، بالکل دا زمونږ خو بیا هم دوپټې په سر نن په اسلام آباد او پینډۍ کې او په لاهور او په کراچۍ کې او په دې غټو ښارونو کې د سر نه لوپټه نشته، پړونې نشته، سر تور سر سټ ښکاري، مری ښکاري، لاندې خپې ښکاري. تاسو لاړ شئ مري ته د سیاحت دې ځایونو ته لاړ شئ، تاسو به پته ولګي چې حیا لاړه خو ایمان ورسره لاړ، ډېر شي ورسره ایمان لاړ کمزوری شو. هلکانو نه حیا لاړه، جینکو نه حیا لاړه. او ورسره د دې نه علاوه دا به پرېږدو دا بې حیایي. خدای یقین وکړه ما ته مخکې ورځو کې م چا ټېلیفون وکړو، خو افسوس او چې ما سره هغه وخت لږ بند و، ما ته یې مولا یو یونیورسټي دلته ټایم راکړه د بیان دپاره. نو ما چې اته کم تاریخ یاد دی نو دا ما وعده کړې ده او په دې ځنې موږ بل ورځ مقرر کړی نو بیا به درسره لاړ شو. ما ته ویې مولوي صاحب خامخا راسره راشئ. مې ولې؟ وی خلک ملحدین شو، داسې خلک دي چې اثر نه خدای نه مني. نو ما ورته چې دې تاریخ کې نه موږ دا تاسو نور علما راغوښتي دي، هغوی دې بیانو کې ما له بله ورځ مقرر کړه او په بله ورځ درشو. دا دې پیسه دومره ګنده شی چې زموږ خلک یې د ایمان نه خلاص کړ، د دین نه خلاص کړ. تاسو لینې ستاسو په دې زما په خیال زموږ د تورانزو په کلي کې به داسې جومات نه پاتې چې د شپې ته د سولر شیشې نه پټې شي. ته د خدای د کور نه غلا کې دا څه شي دا پور دا ته پټې چې خلک په الله ته ودرېږي او منځونه کوي. ته د خدای د کور نه پکې پټې. د مسلمانانو ملک کې جومات ته جرنده لګېدلې ده. ولې جرنده لګي؟ د کافرو ملک کې جومات ته جرنده نه لګي او د مسلمان په ملک کې جومات ته جرنده لګي. غلا کوي خلک. ولې غلا کوي؟ ولې کوي غلا؟ او د خدای د کور نه ولې غلا کوي؟ ته د پړه کې دونه دا خو د خدای نه غلا کول دي. ته د خدای نه غلا کوې، په تا کې دا سوچ نشته. جمعې مانځله به خلک راشي، دا خلک به دې سپلی پټوي. ته د خدای نه نه یېرېږې، دا الله ته ودرېده او سپلی دلته پرېښودې. ته به خدای له د قیامت په څه جواب ورکوې چې قیام الله دې رونیسي، دی خو ما له راغلی و، ما ته ودرېد مخامخ او سپېره ته دې سپلی پټوي. څوک موټر سایکل پټوي، څوک سپلی پټوي. سپلی به وروړي په هر جومات کې مخې ته سپلور ډبې دي، په دې کې به سپلی ږدي. ولې به سپلی ږدي؟ خلک پټوي. ولې دا د هندوستان د سړی هندو راځي چې پټوي؟ نه، دا مسلمان پټوي. آیا څنګه مسلمان یې؟ پته به راته ولګي چې دې ته کمزور ایمان وي. دا کمزور ایمان دی، دا بې خونده ایمان دی. دا زنکدن وخت کې د ټینګې نه دی. دا چې کله دې زنکدن شو شیطان درته ودرېږي، په خدای قسم کې دا به درنه په یو سکند کې والوځئ. د ایمان نه خلاص به آخرت ته دی. دا نشي ټینګې دی. دا د چونې رنګ دی، په 2 سکنده کې دله شیطان تباه کوي. ایمان که مضبوط ہے نو الله به منې چې الله مې رب دی، هر څه د الله په لاس کې دی او په اختیار کې دي. په وړو ربونو پسې یو منډې نه وی. او ایمان که مضبوطول غواړي اسلام ته به خپل دین او د سر نه ادخلوا فی السلم کافه، د سر نه خپو پورې به په د اسلام کې ځان وردننه کوې. او که چېرته ته وایې چې ما سره د اسلام او ایمان مضبوط شي او جنت ته دې ما سره لاړ شي، رسول الله مبارک به خپل پوخ رسول او مضبوط پیغمبر باندې د هغه په تعلیماتو عمل به کوې. او که داسې دې ونه کړله نو ایمان به دې وي خو کمزوري ایمان. او دا کمزوري ایمان ممکن ده چې د زنکدن وخت کې شیطان راشي او په یو سکند کې درنه والوځي. دا لوی نعمت ورونو موږ له خدای راکړی، خو دا نعمت به مضبوطه و، د دې نعمت حفاظت به موږ کوو.
دا نعمت جاپان کې نشته. ما خو تاسو ته بار بار وایي چې جاپانیان ولې خودکشي کوي او یوازې جاپان نه ورسې په امریکا کې مو ګوره خودکشي کېږي، په لندن برطانیه کې هم خودکشي کېږي، په فرانس کې هم خودکشي کېږي او جاپان خو ما په خپلو سترګو ولید چې د دنیا خودکشي پکې کوي. ولې پکې دا خودکشي کوي؟ دا ایمان نشته، دا رڼا د هغوی په زړه کې نشته. مونږ خو وایو چې زمونږ ایمان دی او چې مونږ مړه شو مونږ له به خدای پاک جنت راکوي، زمونږ به خپل الله سره ملاقات کړي، مونږ چې دا څه منځونه کوو ردې به خدای اجر او ثواب به راکوي. هغوی په ذهن کې دا قصې پیسې نشته. وایي دقه ژوند دی بس چې څونه زر ختم شو خودکشي مو کړه زر به دمه شو ستا پلار به دمه شي. چې خودکشي دې وکړه پته به راته ولګي چې وروسته به راسره څه کوي. هغې وایي راشه به ډز ورکړه خپل ژوند نه، به د دنیا به څه منډې وي او پلو به کوې او دوکانداري به کوې او تجارت به کوې او زمینداري به کوې او نوکرۍ به کوې. راشه خودکشي وکړه چې خبره خلاصه شي. زړه کې هغه ټیسټ او هغه خوند نشته کوم خوند یو سړي چې الوا خوړلې وي د هغه په خوله کې د الوا خوند پروت وي، نو چې هغه الوا ته وګوري نو رښتیا واړې ورته کېږي که نه کېږي؟ هر وخت یې ورته کېږي. او چې یو سړی الوا د سره ماشوم دی، الوا د سره پېژني نه لیدلې نه ده، هغه ورته زړه نه کېږي. دقه رنګې د ایمان خوند مونږ ساتلی دی، زمونږ زړه ورته کېږي، مونږ په ایمان مطمئن یو. هغه خلک په خپل ایمان مطمئن نه دي. بس د هغې مثال د ځناورو دی. ځناور خپل کار کوي دقه رنګې ویم چې سهار وځي 6 بجو نه ماښام 6 بجو پورې خپل کار ښه قید کار کوي، نه دروغ نه دوکه اسم پکې نشته، د خپل ملک سره ښه مینه لري، ښه محبت لري، ښه پیسه او ښه موټر او هر څه ورته ډېر دي. خو مثال یې داسې دی لکه د ګاڼۍ د غوی. د ګاڼۍ غوی چې دی وتړه په ګاڼۍ باندې نو دې به لګېږي هغه خپل کار به کوي او چې کله ټیم پوره شو پور راختو کې شي هغه ګنو کې نه اوبو پې وباسې نو غوی به وتړي. بس هغوی دقه مثال دی. سهار به وځي د دنیا خپله منډه او خپل کار به کوي او مازدیګر به راشي اوده به شي، بیا به سهار پاسې او مازدیګر به راشي. نه مونځ شته، نه روژه شته، نه ذکر الله شته، نه الله شته، نه رسول پېژندل، هېڅ هم نشته. ژوند یې د ځناورو په شانتې دی. د ښځو ژوند د ځناورو په شان، د سړو ژوند د ځناورو، د ماشومانو ژوند د ځناور. ځناور کار کوي او یا دمه کوي، دقسې د هغوی زندګي ده. الحمدلله مونږ له چې اسلام او ایمان کم ژوند راکړی دی، په خدای مې د قسم یې ډېر د خوشحالۍ ژوند چې د شپې پاسې په دا نیمه شپه کې او 2 رکعته نفل دې وکړل او الله ته دې لاس اوچت کړل، لږ دې وجړل، خوندلکه شته که پکې نشته پکې سب خوند دی پکې. او چې لاس کې د تسبیح راوستې او جومات کې کېناستې او مونځ دې وکړو، الله ته توجه ورکړه، په خدای مې د قسم یې سم خوند دی پکې. او چې قرآن شریف ته راواغې او تلاوت ته شروع کړه سم خوند دی پکې. افسوس که په دې خوند مونږ پوه شوې، الله دې مونږ په دې خوند پوهې. الله مونږ ته د ایمان لذت وښیي، الله د ایمان په خوند هم خدای پوهېږي، الله د مونږ په زړه کې ایمان مضبوط کې پروردګار او د ایمان د زوال نه الله په امن و امان کې وساتي. الہ العالمین خدای زمونږ مشران چې کوم مړه دي خدای ته مغفرت نصیب کړي، خدای زمونږ بچو ته او مونږ ته د ایمان او د اسلام او د هدایت رڼاګانې راکړي او خدای د ظلم نه او د فتنو د آفتونو نه په امن و امان کې وسات. بعضې مشران وفات شوي زمونږ په دې جاړه کې مومن خان حاجي صاحب دی، د هغه کور والا وفات شوي. یو بل ملګری دی په دې ریجان کلي کې واجد صاحب، د هغه غالبا مور وفات شوې وه. دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرتونه نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زمونږ په 400 کې یو ملګری دی عبدالقیم جان باچا صاحب، د هغه ورور وفات شوی، خدای پاک دې وبخي. څومره مړي چې شوي دی الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، وارثانو له صبر ورکړي. چې څومره بیماران دی الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال او فراخه روزي الله نصیب کړي او خدای د دواړو جهانو خیر خوشحالۍ نصیب کړي. یا الله که څوک بې اولاده یې اولاد وله ورکړي، که سچا نارینه اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي. زمونږ په حال الله رحم وکړي، د اتفاق او د اتحاد زندګي م نصیبه کړي، د عبادات او د دین او د اسلام ژوند م نصیب کړي. او یا الله چې څه پریشانۍ دی هغه په خوشحالو بدله کړي، د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه الله په امن و امان کې وساتي. بعضې دوستان دې اوس هم یو ملګری راغلی و جاپان کې زما ډېره مرسته کړې وه، منډه والې وه، بشیر حاجي صاحب د هغې والد صاحب بیمار دی. یو بل مریض دی راته وي هغې ته هم دعا وکړي چې الله وله روغ صحتونه ورکړي او شفا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین. ها او دا دعا هم وکړه. یو زنانه بیماره ده الله دې شفا ورکړي. د
نوي کړي سیدانو کړي عبدالرحمن وفات شوی دی او د روح الله ماما وفات شوی دی الله دې مغفرتونه نصیب کړي او لا اله اخرت خوشحاله نصیب